بسم الله الرحمن الرحیم. خدای مراوله. د نن ورځې موضوع د انټرنیشنل ټریډ، نړیوال تجارت باندې بحث درته کوم. دا زموږ د کوچني اقتصاد دریم چپټر لومړی لوست دی. غواړم د ټریډ د نامه سره موږ تاسو ټول آشنا یو. د انټرنیشنل ټریډ د ټریډ کانسپټ څه دی؟ د ټریډ ګټې څه دي؟ ولې دا پیښیږي او د تجارت وجې څه دي؟ د نن ورځې په موضوع کې چې زه دا ټاپک ما تاسو ته راخستی دی، انټرډیپنډنس اند گینز فرام ټریډ. موږ انټرډیپنډنس بحث دا دی چې یو هیواد په بل هیواد پسې مربوط دی. یعنی تجارت اصل کې دا معنا لري چې د دوو بارډرونو تر مابینځ کېږي، د دوو هیوادونو تر مابینځ کېږي. کله چې یعنی د بارډر یا د سرحد اخوا سره معاملات کېږي. کله چې د معاملاتو بحث کوو موږ، کله چې د تجارت بحث کوو، آیا دا اړین دی؟ دا فایدې لري؟ بالکل فایدې لري. د نن ورځې په هغه کې که چیرې موږ بحث وکړو اوس د نوي کانسپټ چې مثلا په بعضې هیوادونو کې سوی دی، لکه ایل پی جي، لیبرلایزیشن، پرایویټایزیشن او ګلوبلایزیشن. هغه په 1990 کې دا کانسپټ چې په هند کې رامنځته سوی دی، دوی څه کولی شي؟ دوی په آزاد ډول سره کولی شي چې خپل توکي یا خپل تولیدات د نورو هیوادونو سره تجارت وکړي، تبادله وکړي. نو د هغه وجې څخه دی چې بعضې هیوادونه او بالخصوص لکه هندوستان چې نن ورځ په اقتصاد کې ډېر پرمخ دی، حتی د 2025 کال کې داسې براور دوی کوي چې په 2025 کال کې به دوی د تجارت په مټ باندې 5م اقتصادي هیواد به په دنیا کې. خبره دا ده تجارت ډېر مهم دی. اوس موږ بحث پر دې باندې کوو، کله چې د انټرډیپنډنس بحث کوو او موږ او گینز فرام ټریډ یا موږ چې د تجارت څخه ګټه ترلاسه کوو، دا کوم شیان دي؟ ګوره اوس که تاسې وګورئ زموږ په شاوخوا باندې چې موږ هر څه وینو، هر څه کېږي، دا معنا نه لري چې دا ټوله د یو هیواد تولید دی، او دا هم د یو هیواد په واسطه نه ده چې هر شی تولید کړي. خدای تعالی عجیب نظام دی. خدای تعالی د طبیعت بېطرفه پیدا کړی دی. یو هیواد ته یو شی ورکړي، بل هیواد ته بل شی ورکړي دي. یعنی یو هیواد د یوه معدن یا د مدنیات څخه مستغني کړی دی، بل هیواد د نورو مدنیات څخه مستغني کړی دی. د دې هدف دا دی چې موږ تاسې یو د بل سره موږ وایي انټرډیپنډنس یو، موږ یو چې شو انټرډیپنډنس یو، موږ باید یو د بل سره راکړه ورکړه وکړو، موږ باید د بل سره تجارت وکړو، او موږ باید څه وکړو؟ خپل اجناس چې په هر بحث کې موږ تخصص لرو، خپل اجناس و نورو ته ورواستو، او زموږ د ضرورت اجناس موږ باید هغه څخه څه کړو؟ راوارد کړو. به سمه اوس به پر یو مثال باندې بحث درته وکړم. دوه اجناس دي، صحیح ده، او دوه ملتونه دي، یا دوه ګروپه خلک دي. یو ګروپ خلک چې دي د کچالو فارمرز دي، فارمرز یا دهقانان دي. هغه څه کوي؟ هغه کچالو تولیدي. بل چې دی د کاټل، موږ ورته وایي کاټل رنچرز دي. هغه خلک دي چې مثلا فارمونه چې لري، په فارمونو کې دوی حیوانات ساتي، لکه غوایان، پسونه، آسان، دا شان دوی ساتي. دوی به څه کوي؟ دوی د دوی تولید چې شي دی، د دوی تولید بیا غوښې دي. د یوه تولید چې شي دی، د یوه تولید کچالو دی، د دهقانانو تولید کچالو دی، او د فارم والا د هغه رانچرز چې ورته وایي د هغه تولید غوښې دي. نو چې د سلف سفیشنت بحث راځي، یعنی په ځان باندې بسیاینه، آیا که چیرې دوی دغه دوه کټګوري خلک چې فارمرز دهقانان دي او رانچرز غوښې تولید کوونکي دي، آیا دوی به که چیرې دوی تجارت سره ونه کړي، که چیرې دوی راکړه ورکړه سره ونه کړله، آیا دا امکان لري چې دوی به 100% د مختلفو اجناسو څخه خوند واخلي؟ یا امکان نه لري؟ د دې خوند اخیستله، د مختلفو اجناسو څخه اخیستنه، او په عین حال کې د هغه څخه استفاده کېدنه، او د هغه څخه ګټه لاسته راوړنه، هغه په څه کې دی؟ هغه په تجارت کې نغښتې ده. که چیرې دوی دا کار سره ونه کړي، دا معنا لري چې دوی څه دي؟ پر ځان دوی که چیرې دوی د سلف سفیشنت، یعنی ځان پر بسیاینه باندې دلته تمرکز وکړي، دا معنا لري چې دی چې دوی د ټولو شیانو څخه خوند نه دی اخیستی. او بله د تجارت څخه ټوله ګټه وړي، دواړه طرفه ګټه وړي. ام فارمرز دهقانان ګټه ځنې وړي، ام څوک ام رانچرز غوښې تولید کوونکي ګټه ځنې وړي، که چیرې دوی خود په خود کې تجارت سره وکړي. دا یوه خبره ده. زه غواړم چې یو ډایګرام درته رسم کړم، نو پر دغه کې به زه تاسو ته خلاص وایم. انټرډیپنډنس اند گینز فرام ټریډ مانا ټول دوه څه دي؟ ټو ګوډس دي، دوه جنس دي، چې غوښه ده او بل کچالو دي، او دوه کټګوري خلک دي، صحیح ده؟
دوه کټګوري خلک دي یا دوه ملته دي نه دوه ملته دي موږ دوه اقتصاد هم ورته ویلی سو د دوه هېوادونو خلک هم ورته ویلی سو یو رانچر دي او بل چې دي فارمرز دي کله چې د رانچرز بحث راځي دا غوښې تولیدونکي دي او دا څوک دي دا دهقانان دي خبره په دې ده ښه اوس پروډکشن پاسبلیټیز یې څه شي دي مثلا رابسو د تولیدات امکانات یې څه شي دي په 8 ساعته کې دوی کار کوي په 8 ساعته کې د ورځې دوی 8 ساعته کار کوي مثلا دا دوه جنس دي غوښه او کچالو فارمرز څه شي دي فارمرز یو واحد دلته بحث د واحد دی یو واحد کچالو په 15 دقیقې کې دوی څه کوي دوی تولیدي او دلته غوښه چې ده یو واحد غوښه بیا څو په 15 دقیقې کې تولیدي رابسو کاټل رانچرز چې دي دا کاټل رانچرز باید چې راځي غوښې تولید کوونکي باید څنګه دي نو که چیرې د 8 ساعته بحث راځي نه دا چې اوس مثلا دا بیا په ساعت کې څو راځي په ساعت کې دوی څونه تولید لري په یوه ساعت کې د دوی کچالو څونه دي څونه یونټ کېږي 4 یونټ کېږي نه ځکه چې که 4 په 15 کې ضرب کې شپېته راځي یعنې څه شو یعنې دوی په یوه ساعت کې 4 یونټه تولیدي صحیح ده 4 چې بیا په 8 کې ضرب کې څو په لاس ترکوي 4 چې په 8 کې ضرب کې 8 4 22 صحیح ده 22 یونټه دوی کچالو تولیدي سمه ده غوښه څونه تولیدي غوښه خو نو دوی په ساعت کې 1 یونټ تولیدي نو په 8 ساعت کې څونه تولیدي 8 یونټه تولیدي څوک فارمرز دهقانان نو 8 یونټه غوښه دوی تولیدي که چیرې زه اوس د دې لپاره ډایګرام درته رسم کوم دلته دا دی دوه ډایګرام به رسم کړو یو د غوښې دپاره یو د فارمرز دپاره او یو هم د چا دپاره یو هم د کټل رانچرز دپاره صحیح ده موږ یې که چیرې د وای او ایکس پر محورونو باندې وښیو صحیح ده رابسو دلته اوس وګوره دوی دا اول ده دوی 8 یونټه مثلا که دا ځای زه انتخاب کړمه دوی په 8 ساعته کې 8 یونټه یعنې په ورځ کې 8 یونټه تولیدي چې شي دلته به زه غوښه ورکړمه دا ځای غوښه او دلته هم کچالو صحیح ده کچالو دا ایکس او دا هم وای او څو واحده کچالو تولیدي مثلا دلته 22 واحده کچالو تولیدي پی معنا پوټیټوز صحیح ده اوس که چیرې زه د دوی دغه د فارمرز دې ته موږ چې دې ته دغه د دوی دغه بارډر رسم کړمه دا داسې څو موږ دلته دا رسم کوي صحیح ده دغه ته موږ څه شی ویلی سو پروډکشن پاسبلیټیز فرونټایرز د چا د ګوره که د دې ځای داسې راکش کړمه دغه ته موږ دغه هغه ته بارډر ته دغه لاین ته موږ پروډکشن پاسبلیټي فرونټایرز د چا د فارمرز ده د دهقانانو صحیح ده دا د دوی چې دی پروډکشن پاسبلیټي فرونټایرز دی دغه ټوله ایریا چې اوس دلته ګورم دغه ټوله ایریا وګوره دا ټوله دغه ریجن چې اوس وایي نه یا دا ټوله ایریا ورته وایي دا ټوله دا د پروډکشن پاسبلیټي فرونټایرز د فارمرز پسې مربوطه ده صحیح ده اوس راوسمه دلته به راسو دوهم ګراف ته دوهم ګراف چې بیا دلته دا وای او دا هم ایکس که پر دې ځای باندې وښیمه دا غوښه صحیح ده او دا هم کچالو صحیح ده دلته دوی څه کوي د دوی تولید څو نه فارمرز خو درته تشریح کوي د کټل رانچرز که چیرې کټل رانچرز ته راسمه غوښې تولید کوونکي چې دي دوی څه کوي په یو واحد په 10 منټه کې کچالو دوی تولیدي صحیح ده په 10 دقیقو کې دوی یو واحد کچالو کوي نو په یو ساعت کې څو کېږي 6 واحده کچالو دوی تولیدي که 6 په 8 کې ضرب کړې نه ځکه چې دوی د ورځې 8 ساعته کار کوي 6 8 صحیح ده 8 یونټه کچالو دوی تولیدي دلته به راسمه نو څه غوښه څونه تولیدي غوښه دوی 6 یونټه تولیدي وبخښئ غوښه څونه تولیدي دوی په یو واحد غوښه په 6 منټه یا 6 دقیقو کې تولیدي نو په ساعت کې به څونه تولید کړي په ساعت کې درې واحده نه درې واحده غوښه دوی تولیدي څوک د غوښې تولید کوونکي نو بیا چې په د ورځې خو دوی 8 ساعته کار کوي نو 3000 څو کېږي دلته به موږ څه ولیکو 40 ولیکو صحیح ده
څلرویشت یونیټه غوښه دوی په 8 ساعته یا په یوه ورځ کې دوی تولیدوي. رابسو د پر دوی پر ګراف باندې به اوس دلته بحث درته وکړم. سیده دا د دوی دپاره موږ دوه ګرافه لرو. یو د فارمرز د دهقانانو دپاره ګراف دی، یو د رنچرز. دا ګراف د چا دی؟ رنچرز. د رنچرز دپاره دا ګراف دی. سیده اوس که د رنچرز دپاره موږ دا ګراف کوو، سیده دلته چې شکو رابسو دا به اوس پر ګراف باندې وښیو. د دوی د غوښه څو ده؟ 40 مثلا څو یونیټه؟ 40 یونیټه غوښه تولیدي. او هغه چې دی کچالو یې څو دی؟ 48 یونیټه کچالو دی چې کوي تولیدي. اوس که چیرې موږ پر دغه هغه سره وموښلو، سیده دلته وموښلو، نو په دغه ځای کې تاسو که اوس دغه ته فکر وکړئ په دغه ډایګرام کې د چا تولیدات نسبت تر د چا تولیدات زیات دي. که دغه دواړه ته وګورئ نه، تولیدات د کټل رنچرز یا د غوښو د تولید کوونکو یا د فارم د خاوند چې شي دي تولیدات زیات دي نه. نو دا چې شو دغه ته بیا موږ P production possibilities frontier د چا؟ د رنچرز. د رنچر د کټل رنچرز موږ دې ته وایو. اوس هم د دې دغه ټوله ایریا یا دغه ټوله ریجن چې دی دغه دننه چې دی مثلا دلته په هر نقطه باندې چې راسي دا ټوله چې دی دا د PPF رنچرز په نامه باندې دی چې پروډکشن کوالټي فرنټایرز د دغه سرحد په نامه د رنچرز په نامه باندې دی. ښه اوس خو تر دې ځایه موږ په پوه شولو چې مثلا دا چې دی دا تولیدات دي، دا د فارمرز تولیدات دي، د کانان تولیدات دي، او دا هم د غوښې د تولید کوونکو تولیدات دي. که چیرې دوی دلته د سلف سفیشن خبره وکړي، د چې خبره وکړي د سلف سفیشن یعنې پر ځان باندې د بسیایي خبره وکړي، صحیح ده؟ سلف سفیشنت یا سلف سفیشنسي. دلته که چیرې د دغه بحث راسي پر ځان باندې خودکفایي، یعنې دوی چې هر څونه تولیدوي هغونه مصرفوي، دویم چې هر څونه تولیدوي هغونه مصرفوي. دې ته موږ سلف سفیشنت وایي. که چیرې دوی غواړي یو د بل سره تجارت وکړي، بیا د دغه څخه دوی چې کېږي په دغه ماحول څخه دوی وځي. اوس که دوی وایي چې مثلا موږ یو بل سره تجارت نه سره کوو، موږ څه کوو؟ موږ چې څه لرو چې څه تولیدوو هغه موږ په مصرف باندې رسوو. دویم وایي چې زه څه لرم هغه زه په مصرف باندې رسوم. نو دلته دا د سلف سفیشنسي بحث راځي، یعنې دوی څه شي دي په ځان باندې خودکفا دي، نه غواړي چې د یو بل سره تجارت وکړي. که چیرې دوی ته مابینځ اوس تجارت راسي، دی راولاړ سي غوښه تولید کوونکی راولاړ سي و چاته و فارمر دهقانانو ته ووایي چې راسه موږ ته خپل تر مابینځ تجارت سره وکړو. دی به ورته وایي چې ولې تجارت سره کوو، ګټه یې څه شي ده؟ وادي وروره دلته خبره دا ده، دلته د تخصص والي خبره ده. دا سړی په دې کې مهارت لري، دا سړی په کچالو کې مهارت لري، او دا سړی په غوښه کې د غوښې په تولید کې مهارت لري. نو څه کوي؟ نو دوی راولاړېږي خود په خود کې بحث سره کوي. بحث څنګه سره کوي؟ ته ګوره اوس دغه سړي تولیدات د کټل رنچرز د غوښې تولید کوونکي تولیدات نسبت تر د فارمرز تر دهقانانو زیات دي. ته ګوره د دوی ده اوس ته وګوره دی په 15 دقیقو کې یو واحد کچالو تولیدي، اما دی په څو کې په 10 دقیقو کې یو واحد کچالو تولیدي. دی په بسته ساعت کې یو واحد غوښه تولیدي، اما دی په بسته ساعت کې 3 واحده غوښه تولیدي. دا څه معنا لري؟ چې د دوی تولیدات نسبت تر دې چې شي دي زیات دي چې تولید یې وکړو. نو په دغه حالات کې موږ وایي P production possibility frontiers چې شي دی مساوي کېږي په چی باندې؟ په consumption possibilities frontiers باندې. که چیرې دوی یو د بل سره تجارت ونه کړي، production possibility frontiers مساوي کېږي په consumption possibilities frontiers باندې. production consumption صحیح ده؟ دا چې شي تولید او مصرف. مثلا دوی غواړي دلته صحیح ده دغه مثلا دغه د A نقطه ځان انتخاب کړ، چا؟ فارمرز، او دلته د B نقطه انتخاب کړله، صحیح ده؟ دا نقطې انتخاب کړلې. اوس دلته د دوی مصارف مثلا دې دلته چې راسو دوی څه کوي؟ د دوی مصارف 4 یونیټه او د کچالوي مصارف یې 16
14 یونټه دي. یعنې څنګه شوله د دوی تولید څخه دا په ګراف باندې چې د دوی د ورځې 8 یونټه غوښه تولیدوي او 22 یونټه چې تولیدوي کچالو تولیدوي. نو دوی دا یو نقطه موږ انتخاب کړله. نو دوی د دې مصرف یې څه دی؟ د دې کنزمپشن څو دی؟ 4 یونټه غوښه ده او 12 یونټه چې دي 12 یونټه د کچالو مصرف دی. صحیح ده؟ دلته موږ د بیا په دلته په دې ګراف کې موږ د بي نقطه څه کړله؟ همداسې انتخاب کړله. د بي په نقطه کې چې دی د دوی پر دغه محور باندې موږ وایو چې دوی 40 یونټه د غوښې تولید لري او 48 یونټه د ورځې د کچالو تولید لري. نو د دوی 12 یونټه مصرفیږي او 40 یونټه 12 یونټه کچالو مصرفیږي. د دې د مصرف ساحه چې ده څونه ده؟ 12 یونټه غوښه مصرفیږي او 40 یونټه کچالو مصرفیږي. دا هغه حالات دي په کوم حالات کې چې دوی یو د بل سره تجارت نه لري. څه شي دی؟ دوی یو د بل سره راکړه ورکړه نه کوي، دوی د بل سره بزنس نه کوي. دوی هغه پر څه باندې ده؟ پر سلف سفیشنټ یا باندې یا په خود کفایي باندې اکتفا ده. رانچرز ورته وایي ستا مصرف 4 یونټه غوښه ده او 14 یونټه چې دی کچالو دي. ستا د مصرف نقطه د ای په نقطه کې سیده دی ورته وایي راسه چې نو ساعت مابینځ تجارت وکړو. زه موږ ګټه سره وکړو او یو بل په ژوند پرمختګ راولو. نو څه کوو؟ راسه زه به تا ته یو پروپوزل وکړم. پروپوزل دا معنا چې ته ټوټل 22 چې لرې 22 واحده ته په 8 ساعته کې تولیدوي. سیده په 8 ساعته کې ته 22 واحده کچالو تولیدوي. زما مشوره دا ده چې خپل ټوله وخت ته څه ته ورکړه؟ د کچالو یو تولید ته ورکړه. نو کله چې ته 22 واحده تولیدوي سیده نو څه کوي؟ او مصرف د 14 دی 15 واحده ماته کچالو راکړه 15 یونټه ماته راکړه. نو کله چې یعنې ستا دلته خبره ده ستا کنزمپشن یا مصرف څو دی؟ مصرف دی 4 یونټه غوښه ده او 14 یونټه دی چې دی د کچالو دی. نو زه به ته ماته داسې وکړم 15 یونټه کچالو راکړه. نو کله چې اوس موږ د 15 څخه 15 منفي کړو نه 15 چې منفي کې موږ چې 15 منفي کړو څو راکړي؟ 19 په لاس راکړي. سیده و کچالو تولید کوونکو ته 19 یونټه پاتې شوله. دی ورته وایي رانچرز ورته وایي غوښه تولید کوونکو ته وایي چې د دغه 15 په عوض کې زه تا ته څه درکوم؟ زه تا ته 15 یونټه یا 15 واحده غوښه درکوم. سیده نو ده څه وکړه؟ د 15 یونټه کچالو ورکړله، هغه 15 یونټه غوښه ورکړله. اوس راځم که چیرې دلته اوس موږ په ګراف کې وشو. سیده دلته چې اوس موږ دا دی 15 یونټه دا تر د پروډکشن پاسبلیټي فرانټایر وځي. سیده چې په دغه ځای کې اوس موږ وشو دلته به چې سي د دوی مصارف به 19 تسي مصارف به 19 د 14 څخه به 19 یونټه پټاټې مصرف شي او د 15 یونټ د 4 یونټه غوښې مصرف څخه به 15 یونټه تسي. صحیح ده؟ نو دې ته موږ چې شو ورته وایي افرایم ورته وایي. یعنې د دوی مصرف کله چې تجارت شروع شو د دوی مصرف د 4 یونټه څخه 15 یونټه سوله د 14 یونټه کچالوي څخه 19 یونټه سو. یعنې دا معنا چې د پروډکشن پاسبلیټي فرانټایر د دایرې څخه د دوی مصارفات څه شوله؟ ووتله. صحیح ده؟ رابسمه اوس به دلته وایم دلته به بحث وکړو. دهقان پوښتنه ځینې کوي یا دهقانان پوښتنه کوي نه چې ته ولې دغه ډیل یا دغه ولې دې ماته دا وویله؟ په دې کې ستا ګټه څه شي ده؟ فایده څه شي ده؟ ستا هدف په دې کې څه شي دی؟ ولې دا ډیل ماته افر کوې؟ زه په دې نه پوهېږم. دی جواب ورکوي. ښه رانچرز یا غوښه تولید کوونکی هغه جواب ورکوي. هغه وایي مثلا زه په 2 ساعته کې په 6 ساعته زه غواړم سپوز مثال ما په 6 ساعته کې څونه غوښه تولیدوله؟ د خو په 1 ساعت کې دلته ما دلته ویلي نه ما چې دی په 1 ساعت کې 3 یونټه ځکه چې په 80 منټه کې د دقیقو کې یا په 80 دقیقو کې د یو واحد غوښه تولیدوي. نو دوی څه کول؟ د 18 یونټه غوښه تولیدوله. صحیح ده؟ چا دا غوښه تولید کوونکی او په
2 ساعته کې دی وایي زه به 6 ساعته غوښې ته ورکړم او 2 ساعته که به چیش ته ورکړم په ساعت کې ما څه کوله دلته ما په 1 ساعت کې 6 یونټ په دغه دی په 1 ساعت کې مې 6 یونټه پټاټې تولیدولې نو زما هدف پیدا دی چې زه به 6 ساعته غوښې ته ورکړم په 6 ساعت کې زه 30 یونټه او په څه وکړم په 2 ساعت کې زه څو تولیدوم ما په 1 ساعت کې 6 یونټه تولید په 2 ساعت کې 12 یونټه پټاټې زه تولیدوم نو خبره ده دی وایي ما خو واده دا سره کړې وه نه چې دغه 15 یونټه که ستاسو په یاد دي نه ما چې 15 یونټه خو زه تاته درکوم اوس چې 15 یونټه منفي د دغه ځای څخه خو ځکه چې دا اوس موږ چاته ورکوو موږ فارمرز ته ورکړه نه دلته به څو پاتې سي دلته به 14 یونټه غوښه پاتې سي صحیح ده او دا چې دی دوی خو اوس دی څه کوي اوس رانچرز چې دي دوی د ورځې په 8 ساعته کې 6 ساعته غوښه تولیدي او 2 ساعته څه کوي 2 ساعته دوی پټاټې تولیدي په 2 ساعته دوی پټاټې تولیدي نو څه کېږي په 2 ساعته کې دوی دغونه پټاټې تولیدي او په 6 ساعته کې دوی دغونه یونټه غوښې تولیدي نو 12 دا دي صحیح ده او څو یې د دې څخه هغه کړې وه وغوښتله 15 خو یې دوی ته 15 یې ورکړله نه د 15 یونټه غوښه ورکړله و چاته و فارمرز ته و دهقانانو د دوی څخه یې څه واخیستل 15 یونټه یې کچالو ځینې واخیستل چې 15 جمع موږ چې اوس د دغه هغه سره یې جمع کړو دا به څو سي دا به 20 یونټه سي صحیح ده اوس که چیرې دا راسو موږ یې پر دغه ډایګرام باندې وښیو نه دلته مثلا ته ورته وګوره د دوی به څه سي 14 یونټه غوښه مصرف راسي دا که چیرې زه دلته رسم کړم دا تر دغه پروډکشن پاسبلیټي فرونټایرز چې اګزیسټ دي تر دې چې شتېږي تر دې اخواته اوړي صحیح ده دا چې کله دلته واوښتئ نو دا به راسي دلته د دوی مصارف به څونه سي د دوی به د 4 څخه 20 سي صحیح ده غوښه به 14 سي 14 یونټه زیاته 14 سي د 12 څخه به 14 یونټه مصرف زیات سي او د 4 کچالو څخه به د دوی 20 کچالو ته مصارف زیات سي نو دا د چی شي په یوس کې چې دې ته دا به بي زبر ورته وایي پرایم وی ورته وایي نه نو دا چې سوله دا د تجارت وروسته سوله د تجارت مخکې د دوی د مصرف دایره څه شوه چې دوی کله سلف سفیشنټ وه چې ما ویله پروډکشن پاسبلیټي فرنټایرز مساوي کېږي په کنزمپشن پاسبلیټي فرنټایرز سره هغه حالت و سلف سفیشنټ چې د دوی تر سلف سفیشنټ چې د دوی تر دوی په مابینځ کې چې شنو د دوی تر مابینځ کې تجارت نه و اوس چې کله دی راولاړ شو ده ته یې ویله چې زه به ستا ژوند زما او ستا د دواړو په ژوند کې به ډیولپمنټ راسي تغییر به راسي ګټه به وکړو فایده به وکړو ده څه وکړله ده ویلی چې مثلا ستا دغونه تولیدی دغونه ما ته راکړه مثلا زما او ستا تجارت اوس د دوی کله چې د دوی دواړو تر مابینځ د فارمرز د دهقانانو او د کټل رنچرز د دوی تر مابینځ تجارت شروع سو نو بعد تجارت څخه څه وسوله د دوی مصارف هم چې شوله زیات شوله ګوره پخوا یې 4 سوه صحیح ده د تجارت مخکې کله چې تجارت شروع کړي څو ته راورسېدل زوړ هغه سوله نه د 4 څخه 15 ته سوله او د 15 څخه 12 ته د دوی مصارف چې شول زیات شول صحیح ده ګټه یې وکړله راوسو دلته د دوی د رنچرز د کټل رنچرز د دوی بیا څنګه شوله دوی هم د 12 څخه 14 ته پورته شوله د 4 څخه 20 مصارف هغه شوله ډېر شوله یا فارمرز وایي زه په دې نه پوهېږم چې څنګه زموږ په دې کې ګټه ده څنګه موږ په دې کې ګټه وکړله او زما سر نه په خلاصېږي دی ورته وایي کچالو ورته وایي رنچرز ورته وایي وایي د دې زما او ستا تر مابین چې کله دا تجارت شروع شو لومړی مخکې تر تجارت چې ونه ویتاوت ترېډ بې له تجارته زما د کچالویو والا مصارف څونه وه د 4 او 16 یونټه وه صحیح ده 4 یونټه غوښه مصرف وه او 16 یونټه کچالو مصرف د ده څونه وه د غوښې تولید کوونکي ده 12 یونټه غوښه وه صحیح ده مصرف وو او 4 یونټه کچالو مصرف ویت ترېډ نه کله چې
تجارت پیښ شو کله چې دوی تر مابین راکړه ورکړه سوله نه چې سوله مصارف 15 یونیټه سو څونه سو 15 یونیټه د دوی مصارف سو او د 4 څخه 15 ته راغلي د 14 څخه 15 ته ولاړې مصارف د چا ده د فارمرز یا د دهقانانو ده د رانچرز د څنګه سو هغه د 12 څخه 14 ته راغلي او د 4 څخه 20 ته سو صحیح ده اوس نو د تجارت څخه کله چې دوی تر مابینځ تجارت وسو ګټه څونه وسوله gains ماته سو gains from trade دلته کله چې تجارت پیښ شو د دوی تر مابینځ مخکې خو د interdependence and gains from trade نه چې تجارت پیښ شو دوی چې شي لاس ته راوړل وګوره دلته د 4 څخه 23 سول یعنې څو درې واحده ګټه دلته وسوله یو واحد ګټه دلته وسوله د دې د هم یو واحد ګټه دلته وسوله یو واحد ګټه دلته وسوله صحیح دی دا چې شي دلته موږ وایو که 4 او 14 وایو دا چې شي without trade دی که 15 او 15 وایو with trade دی او دا یو چې دوی تر مابین څه وسوله نه دا gain from trade دی موږ gains from trade موږ د تجارت څخه لاسته دا هم هی نشي نو پاینده درس کې د دغه درس په ادامه باندې بحث وکړو ډېره مننه آباد اوسئ